د دریو بچو مور سره د کلي څو هلکانو زیاتې کړې او بیا یې ته ویډیو کړې ده. سلامونه دوستانو، نن در سره یو واقعه شیر کوم. په شکرګل ناروال کې یو څو ورځې مخکې یو داسې واقعه را مخې ته شوې ده چې د یوې دریو بچو مور سره څو هلکانو په زور بدکاري کړې ده. ټول حقیقت را سره په ویډیو کې وګورئ. ملګرو، ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ملګرو، په شکرګل ناروال کې د یوې غریبې کورنۍ د دریو بچو مور څو هلکانو اغوا کړې وه او ورسره یې بدکاري هم کړې ده او بیا یې ته ویډیو کړې او په ویډیو یې وایرل کړې ده. ښځې په خپل بیان کې داسې ویلي دي چې زه د درې هلکانو په زور باندې په موټر کې اغوا کړم او زما سره یې بدکاري وکړه او بیا یې رانه ویډیو جوړه. هغه درې کسان د بلیک میل کولو دپاره زما ویډیو جوړه کړې ده او ما ته یې دا هم ویلي چې کله درته مونږ وایو نو ته به راځې ګینې ویډیو دې وایرل کوو. ما د هغو خبره ونه منله نو زما ویډیو یې وایرل کړې ده. هغې ویډیو زما خاوند وکتله نو خاوند راله طلاق راکړو. ښځې داسې ویلي چې دغه هلکان د دې ځای ډېر بدماشان دي او هیڅوک هم دوی ته په کلي کې څه نشي ویلی. نو بیا د کلي یو مشر میډیا ته په خپل بیان کې ویلي دي چې ما ته یو څو کسانو ټلیفون وکړو چې په دې علاقه کې د یوې غریبې کورنۍ ښځې سره داسې بدکاري کړې ده او بیا یې ته ویډیو جوړه کړې. نو هغه د حکومت نه غوښتنه کړې چې دا کسان دې زر تر زره ګرفتار کړي او سخته سزا دې ورکړي. ملګرو، ډېر د افسوس مقام دی چې په دې معاشره کې داسې ځناوران موجود دي چې د هر چا عزتونه نیلام کوي. ملګرو، دا و د نن ورځې یو افسوسناک خبر چې تاسو سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.